سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي چې په افغانستان کې سوله او جګړه د سیمې د بل هر هیواد په پرتله پر پاکستان زیات مثبت او منفي اغیز لري. هغه ویلي چې پاکستان باید خپله ژمنتیا په عمل کې ثابته کړي. د پاکستان لومړی وزیر وایي چې د بهرانیانو له وتلو وړاندې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي هوکړه وشي. عمران خان ویلي طالبانو سره د ائتلافي حکومت د جوړېدو پرته افغانستان د کورنۍ جګړې له ګواښ سره مخ کیږي. په تېرو 24 ساعتونو کې 240 تنه وسله طالبان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې دغه طالبان د هیواد په 15 ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. ملي امنیت په پکتیا کې د پاکستان د پوځ یو افسر نیولی دی. ځایي چارواکي وایي دغه افسر د وسلوالو طالبانو له لوري افغانستان ته د تخریبي فعالیتونو په موخه رالیږل شوی و. او امریکا وایي چې ښایي له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو بهیر ورو کړي. د امریکا دفاع وزیر لوید ایسټن ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په شرایطو پورې اړه لري.